په بنی اسرائیل کې یو بزرگ تیر شوی دی وی هغه داسې بار راووته د خپل علاقې نه چې داسې بار روانو وی کتل نو یو غرو هغه غر چې ونو هغه څنګه چې تاسو کتلی دي دا مکه مکرمه کې دا غرونه دي مکمل لکه اونې بوټي پینشتا شینکی پینشتا نو هغه چې غر ته وکتل نو هغه مکمل نه پی بوټي او نه پکې چرته چینه وي مکمل د کشان خړ پړو نو هغه سوي پسړه کې وی چیرې په دې غر باندې خپل شنه بوټیو غیاوي په او چینی وي پکې نو دا به څومره خبره وا چې دا خبره زړه لراله کنه صرف پزړه دا خبره راغله نو بس سور و د پس پزان باندې پوي شو د الله چې کوم پاغه باندې انعامات هغه انعامات چې کوم دي دا غنه ختم کړي شو کم شو د ته پته ولګی دا او د خپل غلطه احساس متو شو چې اوراد سترګې پټې شوې د شپې نو په خوب کې وته یو کس وی چې ښا الله ته یو خپل نږدې بنده جوړ کړي ستا الله سره ډیر نږدې تعلق دی نو ته سکه ته د الله مشیر جوړېدل غواړي ته الله له مشوره ورکې اوس چې په دې غر باندې خپل شنشنه بوټي او اونې وي او چینه وي پکې نو دا به خبره وا نو اوس ته دومره شوې چې ته به الله له مشورې ورکې بس چې دا خوب یولي درا پاسه بس د الله نه توبه وستو دا واده الله سره کړ چې زه به خپل نفس کم دی د بزور ورکوما او نه زب خوراک نه کوما په یو کلی باندې روانو پزان باندې خوراک بن کړو الله خو امتحان اخلي چې په کلی باندې ورغله دي نو هغه کلی کې خلکو یو پروګرام او خپل خوراکونه پخښیو بهترین خوراکونه پخښیو هغه خلک چولی دا خو د پلان کې علاقې بزرگ راغله د خیر په خیر شو ته وی راځه روټه اخرى وینا ما الله ز په امتحان کې چولې مداغې د وجه ما پزان باندې روټه بند کړې دا یو نیم کس چې دی ګوره د الله د عذاب او د ازمایش چې دی پاغه پس خندا کوي هغه په خندا باندې واړی لکه مخ کې چې هغه زلزلہ راغلی واغه د یو غالبا چې یا هاستلو هرڅو باغی کې مچردانو کې غالکان منډي وي اغه نه خلکو چې ډېر خندا جوړه کړي وا نو باس چیز نه چې کم دی د الله داغه ازمایش نه د خلک چې دا خندا جوړه کی هغه کلی والا کسان چې وته راټول شو دي بزرگ دنو هغه بزرگ ته وي لکه مزاق ونته وکړه وته وي چې ته پزان باندې یوازې سره سخته تیرې بس مونږ ټول کلی والا بستا پځې باندې دغه کو لګ خوراک چې نه کو لګ بو کو لګ بنه کو نو بس هغه ټول هغه چې را یو ځای شي ستاره خوراک ته به ورسي لکه په خندا غونته خبره واړوله چې کله هغه کلیوالو دا خبره وکړه نو الله د ته پزړه کې واچول چې را د دې کلی نه وزا او په دې کلی باندې عذاب راتلو والدي د هغه خبره د وجنه چې د الله غ آزمائش پسې خندا وکړه چې دا بزرګ وي څنګه دا کلی نه اوته هغه غون کلی چې هغه الله په دې ځمکه کې وردن نه مکمل عذاب پیراوستو مکمل د ځمکه د مخ نه صفا کو فنای کو ځکه چې الله په هغه ازمایش پسې خندا وکړه نو بیا هغه بزرگ چې کم دی دا هغه چې ته پته ولګېله چې کلم تبا شو بیا ډیر زیات د الله نه توبه وویسته او ډیر زیات چې کم دی الله نه معافي وغوښته د هغې نه بعد چې کم دی الله بیا هغه ازمایش چې هغه الله ختم کو هغه دعای الله قبول کړه